هیچ چیز داخل نداریم. کار مادرمون نمیشه. مادرم میخوایم ما رو بفروشم یا رو بفروشم. بیرون بریم به جامو رو بیرم. د یتیمانو سره ناسته د کوټه کې ژړې یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې ژړې یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې ژړې د یتیمانو سره ناسته د کوټه کې ژړې یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې ژړې یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې ژړې قلم فروشی میکنم. هیچ چیز داخل نداریم. کار مادرمون نمیشه. مادرم میخوایم ما رو بفروشم یا رو بفروشم. باید نمیم بیرون بریم به جامو رو بیرم. سرحد یې کې ژړې یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې ژړې د یتیمانو سره ناسته د کوټه کې ژړې. د مهال مقدس کورنۍ ته راغلاست چې تاسو د دې حالات او خپله وګورئ چې په کوم حالات کې قرار لري. د زموږ خویندې زموږ کوچني ماشومان او چې آینده د افغانستان د ډېرو پر لاس کې دی ډېرو په څه حالات قرار لري. تاسو په نږدې نه دی وګورئ. بچیا چمشه ژړما پلار دې رادرومې بېرته د وطن هره پیغله پټالو پټه کې ژړې بسیار حالت اقتصاد خراب بود که زایمان به خانه نبرید دیگه از بس بفری دیگه ما به تنگ آمدن گفتم این دختر علی خواهد دختر این خانه درد کرد که بیغم شد آمدی و کمالات یک چند مزدش ایوکی میشتم 1000 کرام میرد باید از اونجا برم اینجای ماجدین هستم. بسیار حالت خراب یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې ژړې په هر یو کور کې د تور سرو کونډو رونډو ژړا په هر یو کور کې د تور سرو کونډو رونډو ژړا روحاني خوار ماشوم بچی په دروازه کې ژړې یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې ژړې یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې ژړې د یتیمانو سره ناسته د کوټه کې ژړې یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې ژړې یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې ژړې د یتیمانو سره ناسته د کوټه کې ژړې یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې ژړې یو تور سړی ده چې هر سرحد یې کې حاجي نور خیریه بنسټ کومه کړې افغانانو سره داسې د کونډو یتیمانو سره داسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حاجي نور خیریه بنسټ مینوالو موږ دم مهال د کابل ولایت ته را رسېدلی یاستو. څومره کورنۍ څو کورنۍ چې موږ ته په نښه شوي وو چې ځپېدلي ټکېدلي حالات کې قرار لري نور هغې د ته موږ مواد خوراکه د ژمي له خاطره چې ډېر یخ موسم دی د مهال هم واوره ورېده خو اوس امریز دی بیا د واورې علامې دي چې واوره وورېږي. نور څو کورنۍ ته چې موږ مواد راوړی هغه کورنۍ ته دا مواد خوراکۍ موږ تسلیموو
چې حواله کورنۍ موږ ته په دې کابل ښار کې په داخل دی ښار دی او مختلفې کورنۍ دي چې موږ ته په نقل شوي او موږ ته په واتساپ کې غږ یې کړی او خپل اواز یې موږ ته رسولی. نور موږ د حاجي نور خیریه بنسټ نور دغه ځي ته کابل ښار ته ځان را رسولی. هغه کورنۍ به تاسو د نږدې نه وګورئ. حاجی نور خیریه بنسټ کومه کړې افغانانو سره داسې د کونډو کونډو یتیمانو سره داسې د کونډو کونډو یتیمانو سره دغه در په در ولس دا خاورې په سر ولس نشته د لباس د دوی حال دی بتر ولس نشته د لباس د دوی حال دی بتر ولس راځي چې وکړو کومکونه مظلومانو سره داسې د کونډو کونډو یتیمانو سره داسې د کونډو کونډو یتیمانو سره حاجی نور خیریه بنسټ کومه کړې افغانانو سره داسې در روزی که مادرت را میبرده که برفروختن نی چی خفگان احساس کردی بچه؟ گریان بکنم میگفتم من نفروش بار آخر مفروش باز خیلی بیدی شما برم کمک کردی. امروزم دفتر بودم در یک جای بکارشوی اینه برده بودم که خب پیسه رکشا نداشتم یعنی با رکشا هم گرفت بیده پیوه کردم رکشا در جویا کفتیدم زمون په خوارو لس مدام غمونه زرازي گریوان ته مو دوخ کو کاروانونه زرازي گریوان ته مو دوخ کو کاروانونه زرازي زمون په خوارو لس مدام غمونه زرازي